الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا ولا رسول بعدا ولا نبوة بعدا ولا رسالة بعدا اما بعد. مخکې موږ د ختم نبوت متعلق اولنې درس کړو. دا دویم درس دی. څه اعتبارات زموږ د علما ذکر کی چې ذلی او بروزی، عطائی او تشریعی، دا 5 اعتبارات دي. په دغه اعتباراتو باندې بل نبی پیغمبر موږ منلو ته تیار نه یو. آیا دا ذلی وی ستا، دا بروزی څه وی؟ نو آسان تعریفات هغه شاهین ختم نبوت حضرت اقدس الله وسایه صاحب دامت برکاتهم و دامت حیاتهم هغه خپل کتاب کې ذکر کړیم دي. ذل اصل کې سوري ته وي، لکه وذللنا علیکم الغمام. نو ذل اصل کې سوري ته وي. نو دا قادیانی چې دی د شیطان په شکل کې ښکاره دی، او قادیانی خپل باندې دا وي د اتباع د وجنه، د پیغمبر د اتباع د وجنه، د پیغمبر هغه سوري په د باندې هغه راغلی دی، د هغې د وجنه دی هغه پیغمبر د نبی اسلام په ځای باندې نعوذ بالله دی پیغمبر شوی دی. یعنې د حضرت د امام الانبیا سوري په د باندې دی، دا د هغه په شکل کې دی. الغیاذ بالله. دا ذلی دا معنا. نو ګوره د دې جواب خداري جواب حضرت دغه تعریف کې صرف کړی دی. جواب یې دار ګوره نبوت ملا دا څه کسبي سیز نه دی چې دا په کسب باندې ملاویږي. دا خو د الله د طرف نه ورکړه ده، او الله تعالی د دې لپاره انبیا علیه السلام خوښ کړو. او که دې بیا هم دا خبره کوي، نو ګوره د پیغمبر تعریف داري د نبی چې د معراج په شپه باندې تمام انبیا علیه السلام امامت ورته ورکړو که نه، نو هغه ځای کې دا لالا کم ځای معنی ده چې په دغه شپه باندې کم پیغمبرانو امامت کړي دغه انبیا علیه السلام دي. نو د ذل معنی سوري دی، دغه پیغمبر دغه سوري نعوذ بالله په خپل ځان باندې ثابتي. دویم دا بروزی دی وی د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې هغه کمالات لدی یو مرتبه حاصله کړې ده. الغیاذ بالله یو پیر په مکه کې ظهور شوی دی، او په دویمه پیر په قادیان کې ظهور شوی د پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله. نو د نبی علیه السلام تشبیه ورکی لکه د دې مثال د آینې. ګور دا شیشه نه مونږ چې ورته ګورو نو مونږ ته خپل شکل ښکاري، نو حالانکه هم دغه یو شکل دی. خیال مو دی؟ خو دې د دې نه غلط تعبیر هغه دالي چې د پیغمبر علیه السلام ظهور مکه کې وشو، وی په دویمه پیر ظهور بیا په قادیان کې نعوذ بالله شوی دی. نو د دې بروزی نه دی دا مطلب علی. لہذا ملګری به ان شاء الله پوي آسان تعریفات دي. ذلی معنی سور د پیغمبر هغه سور دی بیا دا کی، او بروزی معنی چې دی بیا هغه عکس ثابتي چې دوه پیر د ظهور شوی د نبی علیه السلام.